ننګرهار کې د مملې تاریخي باغ چې نږدې 4 پیړۍ وړاندې په 1040 هجري شمسي کال د مغولي واکمن شاهجهان پاچا په وخت کې په مغولي هنر او د وخت په دود جوړ شوی لا هم ارزښت په خپل ځای پاتې. په دغه باغ کې د ښایست د ساتلو لپاره ځانګړي 4 برخې منظره ترتیب شوی و چې د مغولو په معمارۍ کې یو کلاسیک او سمبولیک ډیزاین ګڼل کیږي. د جوړېدو له وخته یې لسګونه باغوانانو د خلو په تویولو پالنه کړې. مفتاح الدین یو د همدغو باغوانانو له ډلې څخه دی، وایي تر خپله وسه یې د باغ ښکلا او پخواني جوړښت ساتلو ته کار کړی. د دې خو ډېر سیلانیان راځي چې کار وشي د ښکلا لږ پیدا شي نو بیا به سیلانیان زیات شي. دا چې تاسې وګورئ دلته وخت تېر کوي د سیلانیان وګورئ نو کرته وایم چې په زرګونو سیلانیان دلته راځي او ډېر مینوال لري. دغه بڼ په خپل جوړښت کې دنګ چنارونه او د صبرونو زړه راښکونکي قطارونه لري چې په لیدو سره یې د سړي سترګو ته سرشار افغانستان او د افغانانو هویت ودرېږي. د بڼ مسؤل فرید الله وایي دغه باغ په 2 اویا جریبه ځمکه کې جوړ شوی. دا باغ موږ ته د تیرو نسلونو هویت او هغه کارکردګي او خدماتو دغه موږ ته بیانوي. تیرو نسلونو نه موږ ته راپاتې او ډېر زیات ارزښت لري چې په ټول افغانستان کې زیات مشهوره باغ ده چې روزانه په زرګونو هر کال البته په زرګونو سیلانیان ورته راځي. دا چې تر دا مهاله دغه ځای د خلکو د تفریح او راټولېدو ځای پاتې شوی نو د سیمې اوسیدونکی احسان الله د بڼ ځینو برخو د رغېدو غوښتنه کوي. دې باغ ته سیلانیان ډېر راځي او ډېر خلک ورته راځي اخترونو کې اندسې. نو زه د دولت نه داسې خواهش کوم چې دغه باغ جوړ شي، دغه د سیلانیان راځي چکرې وهي. ممله په ترقۍ روانه ده، د کابل او د جلالاباد دوهم لر سرک هم پر روان دی او ممله انشاءالله بادیږي. د مغولي دورې دا ډول کلاسیک بڼونه په خپل جوړښت کې د اوبو منظم کانالونه، تفریحي پارکونه او ان د شاهانو د اوسېدو ځایونه هم لري.